دا ژوند هسې هم تېرېږي، روان دی دا ودرېږي نه. یعنې که ته دلته دین په یو مجلس کې کښېنناستې، ته بل ځای کې هم څه کوې لګیا یې، خو یا په دنیا پسې ستا منډې دي، یا غیبت دی، یا خوب دی، یا فیسبوک دی، یا ټیک ټاک دی، یا بازار دی، یا ملګري او بچي دي او ښځه، یا د الله دین ته یو څو منټه کښېناستې دي. والامر الیکم، خبره تاسو ته راځي. هر انسان په خپله ګټه او په تاوان هغه پوهېږي. که اوس یو سړی ما ته دا ووایي چې ته به یوې ګنټې له یا څه کم ګنټې له به ما سره ځي کار، او زه به تاله د دې یوې ګنټې کار له چې روزانه ته ما سره ځي، زه به تاله 50,000 ریاله تنخوا درکړو. موږ به پته نشته چې د خوشحالۍ نه به موږ څه څه ویلي او څه څه به م کړي. یوه ګنټه 50,000 ریال، دلته ګنټه څه کم ګنټه او خیر د دنیا او د آخرت، ګټه د دنیا او د آخرت، پوهه د دین سره د اجر. یعنې یو کمه فایده زه تا ته ذکر کړم د دې مجلس د دې ناستې. ګوره الله راضي کېږي، د الله او د الله د رسول خبره به اورې، علم کې اضافه، د ګناهونو نه بچ کېده، د تقوا ډېرېده، خپلې خامیانې او عیبونه معلومول، د خپل ځان اصلاح کول، د معاشرې اصلاح کول، د زړه خوشحالېده، د زړه سکون، او داسې پسې بیا ځه کمه به سړی شماري. دا ټول تا ته د یو ځای کې میلاوي. او بیا حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کله دا خلک پاسي، د الله طرف نه اعلان وشي چې پاسئ په داسې حال کې چې الله تاسو بخلي. صرف ګنټه څه کم ګنټه دا موږ الله اوچت نعمت را کړی ده. والله دا 40 ګنټې نه انسان دې لمحې ته انتظاري چې نور خو موږ هغه ژوند تاسو ته پته لري چې څه کیسه روانه ده. دا لږ وخت داسې شي چې سړی لږ توجه یې برابر شي خپل رب ته، خپل پیغمبر ته، قرآن ته، حدیث ته، لږ سړی لږ په سکون شي، لږ دمه شي. یعنې دې دروازې نه چې بار پکې دی، والله که دې دمه او سکون ولید بیا ما ته ووایه. دا سکونونه مکونونه په پیسو کې نشتي، دا په مزدوریانو کې نشتي، دا د بچو سره او د ښځې سره په ناسته کې نشتي. ټول غمونه، ټولې جاخې او مسلې دي، ټولې جاخې او مسلې دي. که یو سړی ما ته وایي چې پلانی چې دومره مالدار ته د هغه نه تپوس وکړې چې هغه څومره منډې وهي او څومره چې دا مال ډېرېږي دومره غم ورسره ډېرېږي. ته چې ما ته هغه پلانی چې وګوره هغه ښځو او بچیو سره دي او هغه څومره خوشحال، هغه خاندي را خاندي، خو ته هغه سره لږ ځان له کښېنوه. ته چې دا ښځه او بچي ساتې، د دې لپاره ته څه منډې وهې که هسې دې سره اسمان نه راوړي. هره مسله که دنیوي ته ما ته یادې، په هغې کې یو تکلیف دی، یو مشقت دی. دلته انسان لږ دمه شي، لږ په سکون شي، دا زړه یې مطمئن شي. بل دې کې غټه فایده ده که غم او مصیبت ته تی هغه ختم شي یا کم شي، راشي د الله او د الله د رسول خبره واوري، هغه مې کم شي. ګینې نږدې چې هغه بهر خودکشي وکړي، نږدې چې هغه د پیغور د لاسه، د خلکو د خبرو د لاسه هغه ځان ته نقصان ورسوي. دلته چې راشي هغه واوري خبره، پوه شي چې دا امتحان دی او دا د دنیا ژوند دی. دلته لویې فایدې دي. کوشش کوئ چې څه نه څه تعلق هغه د دې سره ساتئ، د دین سره، د مجالسو سره.